السلام علیکم. احمد ټایمز ته په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو، موټر چلوونکو یا ډریورانو لپاره د ابوظبي شرطې لخوا نوي مخالفې اعلان کړی شوې. نو په نننۍ ویډیو کې هغې باره کې معلومات درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې دا ویډیو وګورئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی د دې مخالفې څخه خبر شي او خپل ځانونه وژغوري. ښه دوستانو، تېره ورځ د ابوظبي شرطې په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې یو وړوکی ویډیو خپره کړه، کومه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او پاسې پې لیکلي دي چې کم څوک موټر چلن پرېږدي او دی ترې کوز شي د سودا لپاره، نو په داسې صورت کې به درته 1500 درهم مخالفه ورکړی کېږي. دا به زه تاسو ته لږ په تفصیل سره بیان کړم. د هغې باره کې خلیج ټایم، ګلف نیوز او نورو ویب سایټونو کې هم معلومات خپاره شوي دي. نو ما د خپلو هیوادوالو څخه هیله دا ده کم څوک چې موټر چلوي او دوی سودا ته کوزیږي یا بل داسې ضروري کار لپاره کوزیږي، نو دوی دې خپل موټر چلن نه پرېږدي. په داسې صورت کې د خپل موټر بندوي، ولې که چیرې هم په داسې وخت کې د باندې شرطه راغله یا نوره کم مسؤل کسان چې دي، نو دته به 1500 مخالفه ورکړی شي. دوستانو، ابوظبي پولیسو د مخالفه ولې شروع کړه؟ یو څه موده مخکې په خلیج ټایم کې یو خبر خپور شوی و، کم چې په هغه کې یو موټروان خپل موټر چلن پرېښوستی و او دی د سودا لپاره ترې کوز شوی و. کله چې دی واپس خپل موټر ته راتلو، کمبل چابي ولی و. نو د خپل موټر باره کې پولیسو ته ریپورټ ورکړ، کم چې د دې کس موټر څو میله مخکې پیدا شو، خو په هغه کې کم پیسې سامان چې و هغه غلو ترې وړي وو. نو یوه اهم وجه همدا هم کیدای شي چې دوی دغه مخالفې شروع کړي او نور هم ډېرې وجې دي. کم څوک چې چلن موټر پرېږدي شاید په داسې وخت کې د ده څخه غلا وشي، یا کم څوک د ده څخه مهم شی کم چې موټر کې پرېښوستی وي هغه پټ کړي. نو همدې له وجې ابوظبي حکومت واړو موټر چلوونکو ته کم څوک چې موټر چلن پرېږدي او دی ترې کوز شي یا د سودا لپاره یا کم بل کار لپاره، نو په داسې وخت کې که د باندې شرطه راشي یا مسؤل کسان، نو دته به 1500 درهم مخالفه ورکړی شي. الله دې وکړي چې تاسو ته د معلومات ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ تر څو تاسو په وخت خبر شئ. که کوم چا تر اوسه پورې احمد ټایمز یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، او که یې پاڼه کم چا نه وي فالو کړي هغه هم در سره فالو کړئ، او دا ویډیو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو دوی هم د دې څخه خبر شي. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.